درنائی لار درنائی لار کامل مومن نه دی. حدیث نمبر 23 له حضرت انس رضی الله عنه څخه روایت دی. هغه ویلي دي ډیر کم ځل به موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه فرمایله، مګر دا چې ویل به کامل مومن نه دی هغه څوک چې د امانت ساتنه نه کوي او څوک چې په عهد او وعده وفا نه کوي، هغه د کامل دین څښتن نه دی. د مسلمان په هر حالات کې خیر دی. حدیث نمبر 24 له صہیب رضی الله عنه څخه روایت دی. هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د مؤمن وګړي په حال تعجب دی چې د ټول چای د لپاره خیر دی. دا حالت یوازې د مؤمن لپاره دی. که ضرر ورته ورسیږي نو صبر پرې کوي نو دا د لپاره خیر دی، او که خوشحالي ورته پیښه شي نو شکر پر ځای کوي، دا هم د لپاره خیر دی. حدیث نمبر 25 له حضرت ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دنیوي چارو کې له خپل ځان څخه ښکته خلکو ته ګورئ او له ځان څخه پورته خلکو ته مه ګورئ. همدا غوره لاره چې د الله جل جلاله نعمتونه سپک ونه ګڼئ. د مسلمان ازمایښت. حدیث نمبر 26 له حضرت ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی تر هغه پورې مؤمن سړي او مؤمنه ښځه د ده په نفس، اولاد او مال باندې امتحان او ازمایښت راولي تر څو چې له الله تعالی سره په داسې حال کې مخ شي چې په ده هیڅ ګناه نه وي پاتې. رواه ترمذي. چینل در سره سبسکرایب کړئ.